کلاړې باجوړ ته کمیستور ماله راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه. ګرانو کتونکو، د دغه سندرې لیکوال او د لمبو نه اوازونو نومي کتاب تخلیقکار ښاغلی جعفر خان جعفر زموږ سره ناست دی. د ده نه به تپوسونه کوو د باجوړ د دغه سندرې په حواله باندې، چونکې دغه سندره مختلفو لیکوالانو لیکلې ده، دعوې کړي دي چې یاره دا موږ لیکلې ده، مختلفو سندرغاړو ویلې ده. د دغې سندرې پس منظر سره د دغې تاریخ سره همدغه لیکوال دی، د دغه نه به د دغه سندرې په حواله باندې تپوسونه کوو. جعفر خان جعفر صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه ګلیر صاحب، ډېر زیات خوشحاله شو، ډېره شکریه. جعفر خان صاحب، دا کو راته ووایه چې یاره چونکې دغه سندره تا لیکلې ده، د دې نه مخکې ګلنار بیګم ویلې ده، هغه مصریزه ده، هغه ویلې ده چې که لاړ شه پېښور ته کمیستور ماله راوړه. دا یو بل سندرغاړي غالبا چې همداسې ویلې ده چې که لاړ شه ننګرهار ته کمیستور ماله راوړه. چونکې تاسو اوس دا لیکلې ده چې که لاړې باجوړ ته کمیستور ماله راوړه. سندرې په حواله باندې تاسو راته ووایئ چې یاره دا تاسو څنګه لیکلې ده، د دې تاریخي هغه پس منظر څه شی دی؟ ډېره مننه. زه به د سندرې په باره کې چې کوم ووایم، نو اول خو د لیکوال له دا پکار دی چې یاره زه څه لیکم، ولې لیکم، د څه لپاره یې لیکم. مطلب دا دی چې یو مقصد وي. د دې سندرې په شا باندې چې کوم مقصد دی، نو دا ما لیکلې نه ده، دا ما جوړه کړې ده. ما چې دا څنګه وه د همدغه شان وه، او د هغې زما څه بنیادي ښه د لوړ لیکوالانو ثبوتونه راسه دي. لکه اولنی به زه والمه زموږ د باجوړ د تخ میرزا والا، چې مالا په ادب کې زموږ څه آغاز نه و چې دا سندره به ما اورېدله په ریډیو باندې، خو دې مشرانو به ویل چې یاره دا تخ میرزا دی، افغانستان کې دی، او دا د هغه ده، ډېر ښه شاعر دی. هغې کې چې بیا تخ میرزا صاحب راغی، موږ په 88 کې یو پروګرام کې زموږ شامل شو. ما له تخ میرزا صاحب نه تپوس وکړو، خو دا چې ما ته څنګه هغه ویلي ده، نو حق شانې تا ته کوم پای کې څه دغه نه کوم، ګنې چې یاره زه پکې زیاتې وکړم یا پکې کمې وکړم، د هغه د خولې. نو هغه ته ما وویل چې موږ به په ریډیو باندې دا سندره اورېدله، نو خلکو به ویل چې دا ستا ده. نو ده ما ته وویل چې نه، دا زما نه ده. ویل دا زما هم نه ده، دا د باجوړ هم نه ده، او دا داسې هم نه ده چې لاړ شه پېښور ته کمیستور ماله راوړه، یا لاړ شه باجوړ ته کمیستور ماله راوړه. دا داسې ده که لاړې باجوړ ته کمیستور ماله راوړه. دا د کونړ ولایت د یوې جینۍ سندره ده، یا د هغې وینا ده، خو د هغې د خولې نه وتلې ده، یا د ټپې په شکل کې یا د نثر په شکل کې. د هغې نه وروسته بیا دا سندره شوې ده. نو هلک او جینۍ یا په خپل منځ کې د تره زامن دي، خو د کلي دي. نو هلک چرته ویلي چې زه باجوړ ته ځم، ځکه چې په هغه وخت کې باجوړ او کونړ دا زموږ رشتې هم دي، اوس هم دي. مخکې مې زموږ تګ راتګ هم و، د کونړ او د جلال آباد ټول څه تګ راتګ نه و، ځکه چې باجوړ او کونړ موږ ته یو ځای نږدې وو، او قومي رشته هم زموږ دغه وه. نو هغې که لاړې، که چېرته باجوړ ته لاړې، نو ما له اوسه تور کمیس راوړه. تور کمیس په باجوړ کې دلته په بدانو کې کسبګرو جولاګانو د اوسه پورې شته وه، کسبګرو ستلي دي په رزړو په 400 کې. د هغه د خولې چې دا خبره ما ځان سره سټاپ کړله، نو بیا چې کله په 1990 کې جعفر شاه قاصر دی الله وبخي، هغه له ساحل صاحب په کتاب باندې سریزې لیکلي، او په سریزه کې دا سندره راغستې ده چې زه ماشوم یم، زموږ د کلي په حجره کې به بوډا سپین ږیري د ستار څه ویله، هغه به دغه باجوړ یاداوه. هغه پېښور نه یاد کړی، خو د دې سندرې یوه کړۍ ما ته اوس هم معلومه ده چې یوه جوړه جامې د ټنګ ټکور ماله راوړه. دا د میرزا تخ میرزا نه، دا د رحمت شاه ساحل د خولې والا ده چې دا په سریزه کې راغستې ده. او زه هغه دومره پخه والا اوس مضبوطه نور هم ورکړله چې هغه تاکید یې وکړو چې زه نه پوهېږم چې یاره د ریډیو پاکستان د واکمنانو د دې سندرې څه ولې زیاتې وکړو چې باجوړ یې ټکټ کو پېښور یې شامل کړو. د رحمت شاه ساحل صاحب حواله په دې ځي په خپل ځای، د تخ میرزا په خپل ځای، غازي سیال صاحب سره چې زما په یو پروګرام کې ملاقات وشو په پېښور کې، زما خیال دی چې ایران خان فرهنګ کې یو پروګرام و د کوواټ والا. نو هغه نه ما دا تپوس وکړم د دې په باره کې. نو غازي سیال صاحب ما ته وویل چې دا به د ګلنار بیګم نه مخکې شاهین بیګم د ریډیو پاکستان نه ویله، هغې به دغه باجوړ یاداوه. دا چې کله ګلنار بیګم په یوه نوي فلم کې ریکارډ کړله، نو هغې باجوړ ته لرې کړی شو، پېښور پکې شامل شو. نو زیاتې په فلمي سندرو کې د وخت د ضرورت دغه شان علاقې شاملې شوي دي، لکه د ټکر نه،
ټکر په ټکر جنگ دی اتلری کړی شو نو په سړک جنگ دی داسې ډېرې سندرې دي چې هغه د وخت څخه د هغه چې کوم د هغې په ځای باندې هغه په څه کې په کوم تاثر کې لیکل شوي نو هغه یې تلرې کړي دي د وخت د ضرورت پکې بل تاسو یو بله سندره اورېدلې مې چې د بخمنیر د جرمنۍ ټکه راځي هغه عجب خان فلم لیکن دا د وخت د ضرورت فلمونه والا داسې کوي نو د غازي سیال صاحب حواله په دې ځای باندې شوله دلته اوس موږ راځو دوو شخصیاتو له سرور خټک دا وایي چې ما لیکلې ده په 1958 کې د سرور خټک په دې نه وایم چې دی دا تا نه دی لیکلې کار چا لیکلي خو دا سندره تا ته مه ویل دا ما جوړه کړې ده داسې دا څنګه چې وه سرور خټک وایي چې دا ما په 58 کې لیکلې غفران بیکس مشران د ثوابي خلک وایي چې دا د غفران بیکس ته او د په 1970 کې لیکلې ده اوس سرور خټک مو مصرعي هم لیکلي ده او زنځیري هم لیکلي ده او غفران بیکس مصرعي هم لیکلي ده او زنځیري هم لیکلي ده ګلنار بیګم او شاهین بیګم چې کومه سندره د باجوړ ویلې نه پکې د سرور خټک یوه مصره شته نه پکې د غفران بیکس شته هغې خپلې ویلي دي دا که سندره که د دی وي نو پکار ده چې هغې ویلې وای نو چې د دی پکې یوه مصره پکې وي نو موږ به ویلې چې او دا سندره ده یا د غفران بیکس ده یا د سرور خټک ده دواړو زنځیري لیکلي دي نو په دې سندرې خپلې کړۍ شته که نه غمي پکې تکسره ماله د اور راوړه یوه جوړه جامې د ټنګ ټکور ماله راوړه کمیس د درۍ ډنډر پیسور ماله راوړه د دې سندرې خپلې کړۍ شته نو اوس که د سرور خټک په دې کړو کې یوه کړۍ وي نو موږ به ویل چې او دا سندره سرور خټک ده یا د غفران بیکس په دې زړو کړو کې یوه وي نو موږ به ویل چې او دا د غفران بیکس ده خو د غفران بیکس او د سرور خټک نه مخکې یو شخصیت شته چې هغه په 1930 کې کتاب چاپ کړی دی د پتې جنگ په نوم طالب ولی محمد هغه په 1930 کې کتاب چاپ کړی دی او په کتاب کې دا سندره ده خو هغه داسې ده چې لیږم د پېښور ته کومې ستور مانګ راوړه نو دغه د نه د طالب ولی محمد په کتاب کې چاپ ده نو چې د په 1930 کې کتاب چاپ کړی دا کتاب دا سندره به یا په 20 کې لیکلي یا به په 10 کې لیکلي د دې خو شبه سندره لیکلي شوي نو د طالب ولی محمد په سندره کې د دې سندرې یوه کړۍ نشته دی نو د دې نه دا معلومیږي چې دا سندره د 1930 نه دا طالب ولی محمد ما اورېدلې نو خپلې لیکلې ده دا سندره چې چا څنګه اورېدلې نو خپلې لیکلې ده پسې نو زه دا بنیادي دغه دا کوم چې یاره بله خبردار چې په دې کې پر حد په طبعي طور د باجوړ ګلونه د باجوړ ګلونه دلته د باجوړ ګل نه راغستې شوي دي مشهور دي او د باجوړ ګل شړشم مشهور دي د شړشم نه علاوه که څوک د ریدي حواله ورکوي که څوک د غانټول حواله ورکوي که څوک د نرګس حواله ورکوي نو دا بې بنیاده ځکه ده چې دا نرګس او غانټول او ریدي دا پر ځای کې کېږي دا په سوات کې کېږي دا په پنجاب کې کېږي دا ګلونه پر ځای کېږي اوس دلته سوال لا پیدا کېږي دا شړشم خو پر ځای کې کېږي شړشم خو د باجوړ په پنجاب کې ډیر کېږي خو د باجوړ مشهور کېږي د علاقې هغه شی چې کوم شی بازار ته راځي یا تی شرط سپلای کېږي لکه د کیمور ګورګوري شولې لکه د پلۍ مالټې شولې د کتوزو ګوړه شولې کوم شی نه هغه مشهور کېږي چې د هغې نه سپلای کېږي یو پټی نه مشهور کېږي چې یو ځای کې یو پټی دی او په هغې کې یو ګل ولاړ دی دا دې مشهور کړي د باجوړ ګلونه په دې باندې مشهور دي او د باجوړ شړشم مشهور دی دلته اوس سوال داره پیدا کېږي چې شړشم به په پنجاب کې د باجوړ نه ډېر کېږي بالکل کېږي خو په دغه شړشمو سبال ته نور فصل هم ولاړي یا به غنم ولاړي یا به شوتل ولاړي یا څه شی فصل به ولاړي د باجوړو للمو باجوړ ځمکه للمو دا اوس ټوبیلونه شو حکومت شو دغه شو د باجوړ زمیندار مشران وایي چې د باجوړ ځمکې به 3 فصله کول غنم وربشي او شړشم یو کال به ټول چې کم کال به د غنمو نمبر نو هغه کال به ټول باجوړ غنم یو فصل به پکې بل نو چې کم کال به د وربشو نمبر نو هغه کال باندې به ټول باجوړ وربشي نو چې د شړشم نمبر نو ټول باجوړ شړشم نو بل مخه مشهور کیږي بل خبره ده چې دا شړشم د نورو نه مختلف دی چې د نورو شړشمو تیل ډېر په اسانه میلاویږي او ارزانه میلاویږي مطلب دا چې دای په 200-250 روپۍ باندې کیلو نه به په 500 وي بله دا چې دا میلاویږي نه د دې رسایي نه کېږي هغه هم نه اوس نه کرلی کېږي یو تخم کې هم فرق شته دی او په ګلونو کې هم دغه فرق شته چې باجوړ ګلونه په دې باندې مشهور دي چې
دا شړشم مشهور دی، بل یو ګل نه دی او په هغه په دې مشهور شوي دا شړشم کال په کال باندې خلکو سټ کرل. نو منګه زه د دې سندرې په تلاش کې زه اوس نورم یم چې دا اوریجنل سندره پیدا شي، ځکه چې دا کاړی په دې کې شته اوریجنل خپلې. نو اوس منګه سندره ګورو چې الله دې وکړي چې داسې په لاس باندې دغه هم راشي چې یاره دغه سندره به اوس چرته یو دا به لیکلي چای او دا به مکمل چرته پیدا شي، ځکه چې درې کاړی هو ساحل صاحب دا مې ویل چې د دې درې کاړی ما لیکلي نور هم دي خو ما ته یاد نشي. نو بیا چې کله بختیار خټک دا سندره وکړه نو بیا ما هغه باس کا وسې ګپ هم لګاو، ما ته ویل غمي پکې تکسره لکه د اور ما دراوړه، ویل دا ما ته بل هم پکې یاد شوله، خو ویل ما چېرته لیکلي ده راته یادېږي نه، دې درې کړۍ ویل ما لیکلي دي. نو دا بالکل د باجوړ نه د ننګرهار ده نه د پېښور ده، دې کې بنیادي پرحد په طبعي تور د باجوړ ګلونه پرحد د شړشمو غندلو ته وایي. دا به زموږ د مشرانو موږ هم په خپل لیدلي د مشرانو هم لیدلي دا به سرې کېدې په طبعي به سرې شولې مالګه پې لکه د بیانو به کټ شولې. نو دا زموږ په دې په سپرلي کې صرف دغه د شړشم ګل دی او فرحت په طبعي تور نه د شاعر دا ولا شته چې یاره دا د شاعر د لور نوم فرحت یا د شاعر یا دا داسې دی چې فرحت په طبع پروت د نه دا ټول دغه نه زه خبر یم چې څوک چا څنګه ویلي، خو ماته دا خوښه کړې ده چې فرحت په طبعي تور د باجوړ ګل نه فرحت د شړشمې غندلو ته وایي او دا به دې خلکو په طبعي وسره کوي. چونکې تاسو خبره مو کړله سرور خټک په هغه خپله دا کې ویلي دي چې یاره یو انټروی کې مغه دا ویلي و چې یاره دا په باجوړ کې زه تللی وم په 1956 یا 58 داسې یاد کې چې زه تللی وم په باجوړ کې یو کس سره وم او په باجوړ کې فرحت نومي یو چیده ده غالبا چې هغه داسې ویل چې د لغړۍ او د مامون په تحصیل کې دا یو کلی دی او هلته دا واقع شوی او د ماته هغه مشر دا قصه کوله چونکې هغه د باجوړ سره دا تړلې ده، هغه د باجوړ سره تړلې ده. خو موږ اوس دا وکړو اوس د باجوړ که دا واقع شوي ما ورته هم د باجوړ یو او موږ نور تپوسونه هم کړي دي که دا واقع شوي او چاته معلومه وي خو یا بسم الله زمنګ ده که نه خدا واقع ناوګي کې خو زه خیر بیا هم ویلی کېږي چې باجوړ خو دلته به ښار یادې دی په کار خو دا وه چې اوس مثال دا خبره په ماموندو کې په لغړۍ کې یا په کمر سر کې وې نو هغوی به ویل چې ښار ته لاړلي چونکې هغوی خو باجوړ یاد کړی نو دې نه دا ثابتېږي چې دا د جدا نه دا د جدا ځای ده. دغه ځکه په باجوړ کې باجوړ څنګه باجوړ کې باجوړ خو نه یاد فرحت په طبعي تور د باجوړ لاړ شه پېښور باجوړ ته کمیستور باندې راوړه چونکې سرور لکه دا خو د باجوړ سړی څنګه و چې باجوړ ته لاړ شه دا خو د ښار په کار دا چې ښار یاد کړی. دویمه خبرداره چې سرور خټک په خپل انټرویو کې ویل چې هغه چینا هغه ځای اوس هم په هغه نوم باندې مشهور دی. نو موږ خو د اوسه پورې دغه نوم وانه اورېدل نه په لغړۍ کې دغه نوم شته دی نه په کمر سر کې دغه نوم شته نه په بله علاقه کې دغه نوم وایم چې دا وې زه دا نه وایم چې دا سندره زما ده دا ما جوړه دا داسې وه لکه څنګه چې ما لیکلې ده دا همدغه شان ده. نو سرور موږ دا وو دا سرور خټک زما بل ثبوت و که زه د ساحل صاحب او د غازي سیال صاحب او د تخ مرزا والا ورکوم نو دا به ما ورکولې خو د سرور خټک نه مخکې دا د سرور خټک خبره که رښتیا مي که دا که رښتیا مي او دا واقعیت م شوي دا سرور خټک لیکلې نه ده دا یې وروستو لیکلې ده ځکه چې د سرور خټک نه مخکې طالب ولی محمد لیکلې ده په 1930 کې لکه دیزي کې اوس دا بنیادي شی دا دی که سرور خټک وایي چې ما لیکلې ده نو دا زه تا لیکلې ده خو د طالب ولی محمد چې لیکلې هغه لیکلې چې لیږم د پېښور ته کمیستور ما له راوړه همدغه تور ما له راوړه واندرشیل نه چارګل هغه هم دغه دا سندره ټوله په سینګار لیکل شوې ده او موږ چې سینګار له راشو نو باجوړ پسې تړلی کېږي ځکه چې باجوړ د وخت نه د سینګار او د ګلونو وطن دی. دلته د وخت نه کسبګر وو د پېښور 4.5 تاریخ ښار یادوي د باجوړ 10,000 یادوي نو دا کسبګر دلته وو. بله دا نه چې د دې دا کسبګر هلته لاړ دلته چې اوس په پېښور او په 400 کې چې کم کسبګر دي دا د باجوړ دي ته پوسټ شي کولای کوم چې پر زړو کې دا ټول د باجوړ دي هغه مشندریان هلته لاړ. دلته بله بنیادي خبره دا چې په دې کې زمونږ دا زمونږ ټول کلتور دی په دې کې بنیادي شی ټوپۍ ده ټوپۍ د باجوړ ګوره د باجوړ دیر جندول دا د کلتور ټوپۍ ده دا نه پکول دی نه لونګۍ ده پکولو د چترال کلتور دی او لونګۍ او د خیبر او د اپریدو ده د باجوړ زمونږ مشر او بنیادي خبره دا ده چې د پښتنو لونګۍ کلتور نه دی د پښتون پټکی دی د امیر کروړ نه والا د باچا خان بابا پورې
ته که تاریخ وګورې تصویرونه زاړه د احمد خان او د غازی عمر خان دا تاریخونه زاړه تصویرونه وګوري یا خیالي جوړ شوي دي یا اغستې شوي دي د دې ټولو پټکي د دې بلونګي دی چانه او زمنګ د باجوړ که د مشرانو وګوري یا د دیر د مشرانو نو د دې به دی چمپکول نه د دې به ان به لونګي په سری د دې به ټولي ټوپۍ په سری الکانو به تلاري ټوپۍ جوړولي موږ په خپل باندې تلیو موږ خال لم تلیو په بدانو لم تلیو او مشران کسان چې نو هغه بزان له د سپینې ټوپۍ خې په صحیح جوړېدلې نو د باجوړ کلتور ټوپۍ ده بنیادی شی ولدار چې زمونږ په کم ځای کې لکه وا بخلا بل اوس د ماخام پروګرام د باجوړ کلتور په نوم باندې کم دغه ماشومان تم په کولونو د چترال مشران چې زمونږ د باجوړ کم معززین او کم دغه ولا د تقریرونو والا دا غیم لونګي په سروي د چا په کولونو په سر څوک سرتور سر ناسو او په دې کې لیکوالان هم ناسو او د لیکوالانو په خپل په کتابونو کې د باجوړ کلتور ټوپۍ لیکلي د ولته په کولونو په سرونو په کار دا چې الته شوی نو د باجوړ نمائندګي بشي ځکه چې څوک چاته ګوري لکه اوس کومنګ خېلو کو کته پریدي ته عموما ته دلري نو ګوري ته پته لګي دا یې پریدي دا غري د وزیرستاني پورې کلاړ شي زمنګ د باجوړ د دیر د دې خلکو چې خبرې سنې کړي تعریف سنې کړي ته پته لري نه لګي د دیر د کله باجوړ دا غي وجه چې زمنګ ټول لباس ورڅ یو دي او بلکې تاسو په خپل سندره کې چونکې اق کلتوري او هغه کسبګرو ذکر کړی دی چې مطلب دلته د بټوپۍ جوړې دي په عثمان خیل چینګي کې به مطلب زرګران او هغوی به دغه د سینګار سامان جوړاو داسې پڼې به پکې د میاکلي جوړېدلې تاسو دغه حوالې ورکړي دي نو دلته چې د سندرې نه لګي چې کمیستور مال راوړو نو بیا اوس هغه سینګار هم چې مالا والی دی لکه دا د باجوړ هغه مشهور ښارونه وکړه تا ته ما ویل چې دا د باجوړ دلته کسبګر وو هسې نه دي چې نګی بازارو کاکاجي سنوبر حسین په 1930 کې په شغله رساله کې لیکي چې پر روانه میاشت کې به د چینګي د بازار اشتهار ورکړی دی غوړي به په دومره سوچه غوړي به په 2 روپۍ وربشه به دومره لکه دا کاکاجي سنوبر نو دا د هغه وخت نه اشتهار کې ورکړي دي په رساله کې نو چې اشتهار کې په رساله کې ورکړي پوهیږي چې دا بازار غټ وکړي د ګبر چینی په حواله باندې تاسو ویلي چې یاره لونګ دغه ذکر د لونګ هم پکې کړی و چې ګبر چینی هغه د لونګ ذکر پکې تاسو هم کړی و دغه څنګه دا په خپل باندې د دې مارسي دغه کړي نه دي خو ځینې تاریخ دا ضروري نه غني چری یو په کتاب کې ولیکل ځینې تاریخ سینه په سینه په دغه باندې مرا رواني د دې ماده سي اوریدلی او خد پوی او خد دغه سړی نه چې دا دلته د ګبر باشو د یو لور و او دې چې دا اوس دا په کوم ځای کې دا لونګ دی ځکه چې دا د کامران خان زمانه په انټرویو کې تاسو کوول تا ګبر چینی ته تل مال زنیم تل ویل لونګ دی لیدل مال نه ما دی لیدل زه تل مال لیدل دوه بوټي دی په یو ګټ کې دی وچتي دا د کامران ماته په انټرویو کې ویلو نو هغه دا کمر دا چې په کوم ځای کې را کوزيږي او دا لونګ دی نو دا ځای دومره سخت ما په خپل نه لیدل خدا څوک چې تللی دي چې دله بدر سي په زانګو کې دا جنې را کوزيدله او دلته کې ناشته د خپل ملګرو سره دغه نو دلته یا ارڅ چل چکه یا میل جوړه د دینه دانی ولیدلې دي نو هغه لونګ په دغه ځای کې زما په خیال چې وسم شته دي زما په خیال نه چې کامران صاحب ورزتلې هم او د ګبر د بادشاه د ګبر د چینی د لونګو په دغه ځای باندې خپل حواله خو د ګبر د چینی او د بادشاه بنیادی د ګبر د چینی تاریخ چې دا د کونړ ګوره دلته دا ځکه چې دا کونړ ټیک ځکه دی چې زمونږ ډېرې رښتې د کونړ سره تګ راتګ تړلی شوی دی ګوره که طالب راځي هم په باجوړ کې هغه سبق وایي نو د ګبر د چینی په د جومات کې یو طالب سبق وایي او هغه سهار چې په دې دغه کې اودس کاوه په دې چینه کې نو یو جام کټورې پکې ګرځي بس دا هغه راغستی چې دا خو زمونږ د کور دی دا دلته څنګه راغی نو ځان سه وړي بیا چې کله چټای نشي ویني تلې دی الته کلی ته نو الته په کور کې مور ته ویل چې دغه شنازه چې بابا جوړ کې په کم ځای کې په جمعات کې ما الته چې نو ما په سارو داس کاو هغه کې دا کټوره ګرځېدو نو مور یې وتی چې ما ته نور پته نه لګي خو ما دلته زلو خینځم او دلته زمان دا کټوره ډوب شو نو هغه طالب راغی ورغزه ته کته شو په یو لاس ما سیوال نو یو داس یو شوله شانی پیدا کړی و هغه کور نه څه بوجي راولې دا دې ته ورمنډل دا سړی بنده کړی دا دلته چې راغلی د چینه وچه ده د ګبر د باچا اعلان وکړو چې کدا چینه چا آزاد کړه زه خو چې راغلی یم په دې غره کې مخ دې چینه ته یم چې وو وچه شولې نو بیا خو زما گزاره ګرانه ده نو د طالب ویل چې باچا صاحب دا بزو وکم
نو هغه ویل چې زه که تا وکړه زه به دا لور درکم، دا یو لور مې ده. طالب لاړی او هغه ځینې هغه دغه بوجۍ ویستله د سوري نه هغه آزاد شو. نو تاریخ داسې لیکي، تاریخ لیکل دا دي چې ما کتلی کتاب کې دی، خو مشران هم د دغه ځای دغه د پشد د مشران او د سپین ږیري داسې وایي چې بیا د باچا د طالب مړ کړو. د هغې مرګ وجه دا وه چې دا به سبا له ځي او دته خو دا ځای معلوم شو، دا به سبا له ځي او بل هلته به وجه ږدي او بیا به هلته راځي ما ته به وایي چېرې ما له بادشاهي راکړه، زما نه به دغه کېږي. نو د طالب د مرګ وجه دغه وه او د ګبر د چینې او د لونګ کیسه د دغسې پوهه. ډېره زیاته مننه ټیم راکولو، ډېره زیاته شکریه. ستاسو ډېره شکریه، مننه، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو، دا و جعفر خان جعفر صاحب چې تاسو ته یې د باجوړ د دغه سندرې په حواله باندې څوک چې د دغه سندرې لیکوال دی دغه حواله باندې دغه سندرې تاریخي پس منظر بیان کو. تر بلې ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.